السلام علیکم. یو بد خبر درته لرم. د افغانستان ریښتینی ویاړ، د قرآن کریم نړیوال ستوری او د افغانانو ریښتینی افتخار استاد قاری برکت الله سلیم له دې نړۍ سترګې پټې کړې او نور له موږ سره نشته. برکت الله سلیم یکی از حافظان برجسته کشور در کابل درگذشت. خانواده برکت الله سلیم میگویند که او از چندی بدین سو بیمار بود و به دلیل بیماریشان درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. الحکم لله. قاری برکت الله سلیم از 9 سالگی به حفظ و قرائت قرآن کریم آغاز کرده بود. او 8 بار در رقابت‌های جهانی حسن قرآن مقام نخست را به دست آورده بود. استاد قاری برکت الله سلیم زموږ تاسې ټولو دپاره په ژوند کې یو ریښتینی الګو او یو ښه داسې بیلګه ده چې موږ ټولو ته په ژوند کې یو درس راکوي. هغه درس دا دی، استاد د الله پاک وبخي ښه انسان و، د قرآن کریم خدمت یې کړی دی، ټول عمر یې د قرآن سره تیر کړی، د قرآن په تدریس یې تیر کړی، سلګونه او حتی زرګونه او کیدای شي تر لکه رسېدلي یا اوښتي ترې شاګردان یې روزلي دي د قرآن کریم. د دوی هر یو تن ثواب دته ورځي. دی په خپله چې څومره تلاوتونه یې کړي دي، څومره ختمونه یې کړي دي، څومره قرآن کریم یې لوستی، د دې ټولو ثواب چې دی ځان سره یوسي او دنیا ته چې انشاءالله وړي به او الله پاک یې ترې قبول کړي، انشاءالله چې قبلوي به، دی به د دنیا کې هم خوشبخته او په آخرت کې هم ابدي خوشبختي ترلاسه کړي. د استاد په ژوند او مرګ کې دواړو کې موږ ته درس دی. هغه دا چې هر هغه انسان چې که بد وي او که ښه وي له دې دنیا ځي. څنګه چې استاد قاری برکت الله سلیم لاړ، دی ښه انسان و. که خدای مکړه بد انسان وی هم د اجل پوره وتو، خو هغه توخه چې د ځان سره وړې ده الله پاک یې ترې قبول کړي، دی نور څه غواړي. په دنیا کې د سترګې نابینا وي، د سترګو له ګناه نه الله پاک دی محفوظ ساتلی و. په سینه کې قرآن کریم و د الله پاک ډیر معزز او ډیر قدرمن کتاب. دا نعمتونه الله پاک په ده باندې لورایلي وو او دی له دې نعمتونو سره له دې دنیا لاړ. دی څو کاله ژوندی و، د ده ژوند که په ښه و هم تیر شو او که په خراب وای نعوذ بالله هم تیرېدو. څومره خوشبخته دی چې هم په دنیا کې ځان ساتلی و، قرآن یې حفظ کړی و، قرآن یې تدریساوه، قرآن کریم ستوری و. هر سهار به خلکو د ده په تلاوت او د قرآن کریم په ترجمه باندې د ده په غږ باندې د ده غږ سره ترجمه وه، په هغې پیلاوه او هر وخت به هر ځای کې د ده غږونو انګازې کولې او خلکو به قرآن کریم اورېده. زما یو جالبه خاطره ده، زه تقریبا په 1990 کې شاوخوا که 96 دغه شاوخوا زه وړوکی وم. په لومړی ځل چې ما استاد ولیده، زه مې له ورور سره، ورور مې د استاد قاری برکت الله سلیم شاګرد و، له ده سره په بایسکل باندې یو ورځ 2 ورځې لاړم. استاد ته به د ملي راډیو دغه پروت و مایک، هغه ځای کې به شاګردانو ته درس ورکاوه او ټول افغانستان کې به خپرېدو، خلکو به دا درس اورېدو. ډېر شاګردان یو. تقریبا له هغه وخته چې زه پېژنم تر دې مهاله د ده ټول سروکار له قرآن سره و، د قرآن تدریس سره و، له هر څه سره و. نو دا موږ ته ښه مثال کېدی شي چې موږ او تاسې په خپل ژوند باندې فکر وکړو، د خپل ژوند لپاره ریښتینې توښه برابره کړو چې آخرت کې مو پرې الله پاک کامیاب کړي. داسې کارونه وکړو لکه د استاد غوندې چې له مرګ وروسته هم د ثوابونه ورپسې روان دي او صدقې جاریه ده ورپسې. دی به په قبر کې پروت وي، اما هر هغه چا چې له ده نه قرآن زده کړي یا د ده په غږ تلاوت اوري ثواب یې هغه ته رسېږي. تر دې بله خټه خوشبختي شته؟ دا یو ښه درس دی چې موږ ټولو ته او ښه درس دی چې موږ یې ترې راواخلو. نو خپل ژوند باندې ریښتینې سرمایه ګزاري وکړئ، داسې سرمایه ګزاري چې سبا همدغه سرمایه الله پاک بدلی تاسې ته په آخرت کې درکړي. په قبر کې پراته یو همدغه کارونه مو په کار شي، په درد مو وخوري. دنیا دپاره هم کار کوئ، ولا تنس نصیبک من الدنیا، له دنیا هم خپله برخه مه هېروئ، اما آخرت ته لومړیتوب ورکړئ. د هر کار چې کوئ نیت مو باید دا وي چې د دې کار ګټه ماته په مرګ نه وروسته څه ده، آیا ماته ګټه کوي که نه؟
که ګټه هم نه کوي حتی نیت مو دا کوي چې دا کار د الله د رضا دپاره کوئ. هر کار چې خیر کار د الله د رضا دپاره یې کوئ، په همدې نیت باندې کوئ، الله پاک به یې تاسې ته بدله درکوي. ډېر کوشش کوئ چې په صدقې جاریه باندې سرمایه ګزاري وکئ او هغې باندې خپل وخت ډېر تیر کړئ. الله پاک سره وخت باندې سرمایه ګزاري وکئ، بدله یې ډېره زیاته ده او دوامداره ده. مهمه دا ده یو تجار دپاره تر ټولو ښه تجارت هغه دی چې ګټې دوامداره مثلا هر وخت دته ګټه را رسیږي. نو د قرآن او د اسلام او د دین او د نورو خیر کارونو هغه چې صدقې جاریه درته کېدی شي، د دې ګټه څومره زیاته ده. ته به نه یې په دنیا کې، ثوابونه به در پسې در رواني. ته به وفات په قبر کې به پروتې، ثوابونه به تا پسې راځي. رښتینې بریالي انسانان، واقعا هوښیار انسانان هغه دي چې په دغه څه باندې فکر کوي او کار ورته کوي. السلام علیکم.